په دې کلاس کې به مونږ کار کوو چې کوم مونږ سره ډور یعنی دروازې او کړکۍ دي نو مونږ به دا په دې کې لګو او زه به تاسو ته نن دا ښایم چې مونږ به په دې کې دروازې او کړکۍ څنګه لګو او د کوم ځای نه به دا مونږ را پیدا کوو ځان سره. نو ما سره اوسئ نن کلاس کې. زما نوم دی تسبیح الله او په دې سیریز کې تاسو ته ما سکیچ اپ باره کې دا کورس شروع کړی دی او زه به تاسو ته د دې کې چې کوم مونږ سره ټیکنیکل سکل دی هغه به زه تاسو ته ښایم. د دې نه مخکې کلاس کې ما تاسو ته دا کوم چې دیوالونه دي او د کړکو دروازو ځایونه دي دا تاسو ته ښودلي چې دا پکې مونږ څنګه جوړو، دا ټوکیټ فایل به مونږ څنګه راوړو سکیچ اپ ته. نو نننۍ کلاس کې به مونږ خبره کوو د دې دروازو او کړکۍ باره کې چې دا مونږ د کوم ځای نه ډاونلوډ کوو او بیا په دې کې مونږ څنګه پټ کوو. نو مونږ سره دلته په وینډو کې خپل یو ځای دی چې هغې ته ویل کېږي 3D ویر هاوس. اوس که تاسو سره دا سکیچ پیډ وي مطلب تاسو پیمنټ کړی وي نو دا به تاسو سره کار کوي. ادروایز دا به تاسو نه ساین ان غواړي. تاسو چې کله ساین ان کیږئ نو تاسو هغه د اپشن راځي چې تاسو اول پیمنټ وکړئ. نو که تاسو پیمنټ نه یې کړی لکه څنګه چې ما سره دی نو دا څه مسله نه ده. تاسو دا بل ځای نه هم ډاونلوډ کولی شئ. هم د دغه ویب سایټ نه هم د دې سکیچ اپ چې کوم ویب سایټ ته دا ځي هماغه ځای نه دا تاسو ډاونلوډ کولی شئ. تاسو به راځئ ګوګل ته، لکه زه راځم ګوګل ته او زه ورته لیکم 3D ویر هاوس. 3D ویر هاوس دا د دې خپل یو ویب سایټ دی، دا به ولیکئ. نو دلته به درته دا سکیچ اپ دا لوګو پې لګولې دا لومبی لینک به اوپن کړئ. تاسو وګورئ تاسو ته سکیچ اپ والا لوګو دې کې شو کیږي. بیا چې تاسو ګورئ به دلته سرچ کړئ. نو زه سرچ کوم زه یم چېرې واشروم ډور. دا ماته سرچ کا. تاسو به دلته وګورئ په دې کې نو تاسو یو سیریز وګورئ لکه دلته مونږ سره په دې کې مین ډور هم دي، د کمرو هم دي، د کچن هم دي او مونږ سره د واشروم هم دي. نو دا مونږ سره یو ښه اپشن دی. تاسو په دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. دلته د غشي نشانې دی په دې به کلیک کړئ او سکیچ اپ فایل به والئ. دې کې دا مختلف اپشن دي. نو که تاسو بلندر وغیرہ استعمالوئ نو دا یو ډاونلوډ کړئ. خو مونږ سکیچ اپ استعمالو نو مونږ سکیچ اپ فایل به ډاونلوډ کو. نو تاسو سره به دا ډاونلوډ شي. بیا اوپن کړئ. تاسو په دې کلیک کړئ یا تاسو چې کوم ځای کې ډاونلوډ کړی وي هغه ځای ته به لاړ شئ. هغه ځای کې به پرې ډبل کلیک وکړئ نو اوپن به شي تاسو سره. ګوره تاسو به دا فایل اوپن شي. دا به یو بیل فایل وي او ورته پای کې اوپن کېږي. نو وګوره دلته تاسو سره د دې باره کې معلومات هم درکړي دي. وګوره موږ سره دا 7 فوټ ته په باره باندې هایټ او په داسې باندې 3.5 فوټه ده. نو تاسو وګورئ تاسو د خپل ډرایینګ ته راشئ خپل 3D ته. په دې کې دا تاسو ناپ کړئ چې دا څونه دي. ګوره دا کمرو چې کومې دروازې ټول یو شانتي دي. وګوره 3.5 ده او د لاندې باندې څونه ده دا 7 فوټه ده. صحیح ده. نو دا بالکل برابر دي. داسې به موږ کړکۍ هم وګورو خو اول زه به داسې وکړم چې دا دروازې به هلته پټ کړم. نو که غټې وړې وي څه مسئله نه کوي. زه به ما سره دلته دا ګوره دا دغه دروازه ده د واشروم. نو دا موږ سره لږه غټه ده. هغه موږ سره 2 فوټه ده. دلته دا څونه 2.5 فوټه ده. نو تاسو هغه هم سیټ کولی شئ او که نه دا وایي چې دا دې موږ سره سکیل شي نو دا هم کولی شئ. نو زه به راشم زه به دا کاپي کړم دې نه ما کنټرول C وواله په دې باندې او زه به واپس بل ډرایینګ ته لاړ شم او دلته بیا زه پیسټ کړم. صحیح ده. دا ورته وګوره دا یې رالو. د دې کوم طرف ته مخ ته اول به هغه دی چې موږ دا ولګو. لکه دلته بیا زه ولګوم. زه به دا والم د دې ګوټ نه بیا والم او دلته بیا ولګوم. نو دا که خیال یې کړی دا به لاندې موږ ولګو چې لاندې پټ راشي. دې کې به ولګو. نو وګوره دغلته را لږې غوندې سیوا دي. دا تقریبا 2.5 فوټه. نو دا نیم فوټ دلته سیوا دی. نو تاسو سکیل کولی هم شئ. په دې به کلیک کړئ سکیل باندې او بیا که تاسو دلته هغه پوینټ نه ښکاري نو تاسو داسې کولی شئ چې راشئ دلته په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو به دننه پوینټونه ښکاره شي. ورته وګوره دا به داسې بوځئ او داسې بیا دلته پټ کړي. د دې ځای نه بیا ونیسئ. د ګوټ نه بیا نه نیسئ. صحیح ده. وګوره دا دروازه تاسو سره دلته پټ شوله. واپس دا اپ کا او دا څونه ځای چې دی دا ځای تاسو وګورئ. نو دا به موږ ناپ کړو چې دا څونه ځای موږ سره پاتې کېږي د دې ګوټ نه واله تر د دې ګوټه پورې. نو دا 1 فوټ دی او دا به موږ بند کړو. زه بلته د دې نه کاپي والم د دې لاین نه د دې ایج نه. دا به زه موو کړم لاندې باندې داسې 1 فوټ بیا والم. وګوره دا یې رالو او دا به زه اوس موو کړم. دا به دې کې کلوز کړم دې سره. صحیح ده. او دلته به اوس تاسو دې باندې چت ولګوئ. نو چت به څنګه لګوو. ګوره زه دا دې کې دا پوینټ ډیلیټ کوم. زه به دا د دې نه کاپي والم. کنټرول مې ترې واخیستو. نو موږ سره چت څونه وي 6 انچه وي. خو دا باتروم دی نو باتروم به موږ 4 انچه والو. صحیح ده. باتروم دومره نه وي او باقي تاسو به چالو کوئ چې دا به داسې دې کې پوش پول کوي داسې را به ولئ. دې سره به یو ځای کوي. صحیح ده. دا بره ځای موږ سره چې کوم ځای کې موږ سامان وغیره ږدو نو تاسو دې کې کېښودلی شئ. د دې لپاره استعمالولی شئ. نو زه به دا ایجز تاسو که دا ډیلیټ هم کړئ څه مسله نه کوي. وګوره دا یو باتروم وشو. اوس دا بل وکئ. بل لپاره هم دا دروازه موږ سکیل کړې دا موږ کاپي کړو. د دې ګوټ نه بیا زه ونیسم
او کاپی مې کړه. څنګه کی کاپی تاسو ته پته را. بیا به روټیټ کړئ او دا په لاندې باندې راوله، لاندې باندې موو کا او اوس یې روټیټ کا. ګوره روټیټ کمانډ او لاندې باندې روټیټ کا داسې تقریبا 90 انګل. واپس دا د دې نه ونیسه، دلته یې پرېږده او نور تاسو پوهېږئ چې څه به کوئ. ګوره ته راشه دا ونیسه او دا کاپي کړئ په لاندې باندې په 12 انچ او دا دې سره موو کا، یو ځای کا. دا به ډیلیټ کو او دا طرف اوچت کا 4 انچه، سوري کنټرول والا نو اوس اوچت کا 4 انچه چې کاپي والی موږ سره مین سیز دا ایج دی. صحیح ده. د دې نه بعد موږ څه کولی شو چې موږ دا داسې پوش پول کولی شو. نو زه به دا اوس یو ځای کم دې سره. نو وګوره د دې کمرې لپاره دا یو ځای شو، هغې ته وګوره. صحیح ده. او اوس د دې نه علاوه تاسو داسې هم کولی شئ دا دواړه سلیکټ کا او دا ځکه چې دې دواړو بالکل د دې اپوزیټ دی، یو شان د دې کې دي خو اپوزیټ دي، مطلب د دې مخالف دي او نور ځایونه یو ځای کې دي. دواړه مې سلیکټ کړل او زه به میرر والم. صحیح ده. میرر به زه کوم ځای کې والم؟ زه به میرر دا به ونیسم، دا ریډ دا به راولم زه سنټر ته میټ پوینټ. ته وګوره وشو، خو کنټرول بټن ووهه. وګوره هغه دی نه هغه ډیلیټ شو. زه چې کنټرول وهم نو دا به څه شي؟ کاپي شي. صحیح ده. بس سپیس بټن ووهم نو دا به دغلته په خپله راشي، پیټ به شي. صحیح ده. تاسو ما دا کړی میرر باره کې مې ورته بیل کلاس اغوستی و، بس باقي به صرف تاسو داسې به ونیسئ. دا په لاندې باندې کاپي که 12 انچ، دا به داسې دې سره یو ځای کې نو د دې لپاره دا ځای شو او دې کمرې لپاره دا ځای شو. وګوره باترومونه هم جوړ کړل، پای کې هم دروازې ولګولې. راوله مین دروازو ته. نو دې له به څه چل کوو؟ دې یو له به راشو، دا یوه دروازه کومه یې وله، دا 3.5 فوټه او دا 7 فوټه، دا به والو. کنټرول سی کا، پیسټ کا، دا به دلته پرېږدو. ته وګوره که دا لږ دننه دې پرېښودو که نه دننه طرف ته، نو صحیح به وي. دا به ونیسئ، دلته بیا راولئ او داسې کاپي که دې طرفه دلته راوله، روټیټ کا. تاسو ته پته چې روټیټ کېږي څنګه، 90 انګل. واپس به د دې نه ونیسئ او دلته به یې پرېږدئ دننه، بیا به دې طرف ته راتاو شي نو دننه به یې موو کړي. وګوره د دې نه به یې موو کړو دننه طرف ته. صحیح ده. او ته وګوره اوس دلته دا هینډل دی که نه، دا موږ بار طرف ته راولو. نو زه یم چې هینډل بار طرف ته راولو، نو هغې لپاره به څه کوو؟ میرر به کوو. نو میرر ته به راشئ او په دې خپل ځای به میرر کوئ. ګوره د دې به میرر پوینټ وګورئ چې هغه دا دی، نه دا دی. په دې کلیک کا، بس وشو. صحیح ده. وګوره بار ته رالو او داسې به دا هم میرر کو. څه شو د دې چې کوم میرر پوینټ دی دې طرف ته به دا دی، ګرین سایډ یې دا دی. په دې کلیک کا، هغه به اوس بار ته شي. صحیح ده. وګوره داسې چې دروازه کولاوي که نه هینډل دې طرف دا به داسې ځي. صحیح ده. لکه زه تاسو ته یو مثال در کوم، دا به داسې کولاویږي، داسې به کولاویږي. صحیح ده. دغه شان به وي دا دروازه. دواړه به سلیکټ کې شیفت سره او میرر به کې او دا ریډ والا دغه به ونیسئ او پرېږدئ به نه، د میټ پوینټ ته به یې راوړئ. ګوره دا ټول کور سنټر دی. صحیح ده. دغه دی. خو تاسو ته ما ویلي چې کنټرول بټن به اوس پریس کړئ نو هغه به د دې نه کاپي والي. ته وګوره رالل دا. وګوره دلته دروازه ماته لږه غوندې ښه ده. صحیح ده. مالکه لږه بار دا طرف ته دا بالکل صحیح شو. دا یو کچن دروازه ده. کچن دروازه موږ سره دا کچن دروازه څومره ښه ده، موږ بیا کاپي کړو دلته بیا راولو، بیا به ګورو څه. موږ به دا یو والو، کنټرول سی او دلته به راشئ پیسټ بیا کوئ. دا به روټیټ کوئ. روټیټ کمانډ موږ سره دا دی. په دې طرف باندې 90 انګل کې روټیټ کا او دا ونیسه داسې دلته راشه نو یو پیره خواري وکړه. دا به ونیسئ داسې بیا کوئ. اوس دا بار راولو نو هغې لپاره به څه چل وکړئ؟ میرر. دا ګرین باندې به کلیک کوئ، په خپله به بار راشي. صحیح ده. ته وګوره
دا تاسو سره د کچن کې دا بالکل برابر ده، ځکه چې کچن زموږ سره 3 فوټو غالبا به خیر دا چک کوم یو پیره د دې نه تر دې پورې څونه 3 فوټه نو بالکل برابر دی. صحیح ده. کچن کې مو شو کړکۍ لږ سرچ کوو وینډو. دا ډېر ښه ویب سایټ دی، کې تاسو ټول سیزونه فری دي. ها نو تاسو ډایرکټ ډاونلوډ کولی شئ او کم دغه چې وي که نه ستاسو خوښ وي نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. دنیا ویب سایټ دی، تاسو راغلی نه فری 3D ډاونلوډ کولی شئ کوم ستاسو خوښ وي. نو تاسو راځئ دلته سرچ وکئ. دا څه مسله نه ده که کړکۍ غټه وړه وي که نه تاسو سکیل کولی شئ. تاسو ته ما ویلي څنګه به سکیل کوئ. اول ګورو کړکۍ چې لږ مونږ سره د دروازو سره میچ کېږي نو زه به وایم دا یو به والو بیا به ورسره ګورو سکیچ اپ فایل. یو مې دغه ډاونلوډ کړه، بله ګورو. نور هم سرچ کولی شئ. اوس به زه لاړ شم چې کوم ځای کې ډاونلوډ شوي یا به زه یو سرچ کړم. زه به دا یوه کړکۍ وګورم چې دا مونږ سره څونه ده. دا په کې ده خو داسې خبره نه ده، هلته برابر کو. دا مثلا الموست سکویر ټایپ ښکاري که نه. که تاسو وګورئ زمونږ کړکۍ چې کوم ده دا مو ګوره خیر دی، دا به څونه وي. دا یو به مو ګورو، دا میټرو کې دي. زه خو وایم چې دا یوه ویسو بس. صحیح ده. دا به والو، دا تاسو ټوله سلیکټ کړئ او تاسو په دې رایټ کلیک وکړئ، دا ګروپ کړئ، میک ګروپ. صحیح ده. دا اوس ګروپ شو او دا به ما کاپي کړو، دلته رالم او دلته مې پیسټ کو. یوه به سیټ کو که نه، نور یو بیا په خپله سیټ کېږي. دا به زه موو کړم، دلته بیا کېرم، ګوره شفټ سره رالو او سکیل بیا کو. زه به دې نه دا ځان ته ان کړم او سکیل بیا کړم. اس بټن مې پرس کړه، دا په خپله سکیل کېږي. بیا وګوره په داسې چې په لاندې صحیح دی که نه، په لاندې هم لږ دغه کوي، مسله کوي. دا به دلته کو او په بره باندې په بره باندې هم صحیح شو. دا به بند کو او دا ما بالکل د دې مطابق کړه ده. صحیح ده. د دې چې کوم کړکۍ ده د دې مطابق هم کړه او دا به رای طرف نه به زه دا داسې راولم شاته، دلته بیا پرېږدم. صحیح ده. او دا اوس تاسو اسان کار وکئ چې کاپي کوئ، کنټرول بټن ووهئ، دا کاپي به شي. دلته هم پیسټ کړه. د دې شا طرف نه کاپي کوئ نو چې دا ځای نه بالکل پټ راشي دلته. صحیح ده. نو زه به یې شا طرف نه کاپي کړم او دلته به یو پرېږدم. یوه کړکۍ مونږ سره هغلته ده او بله وګوره مونږ ته کړکۍ پوره شولې تقریبا. دلته مونږ سره ښه دا لږه دیر نه مونږ سره دغه شوله ووتله، به دا دیر نه واپس. نو په دې کلاس کې مونږ دا کړکۍ جوړه کړې. صحیح ده. نور دا میټیریل دی، دا میټیریل به مونږ په رینډر کې سمو. صحیح ده. مونږ به دا کوشش کوو چې ټول سیم راولو. نو دا دې ته رړه مه وهئ. صحیح ده. فی الحال تاسو 3D موډل باندې فوکس وکړئ چې دا تاسو پوره شي. نو نننی کلاس کې هم دومره کافي ده. بیا کلاس اوږدېږي نو تاسو هم بور کېږئ نه. نو که کلاس هم خوښ شوی وي یو پیری ورسره لایک کړئ. لایک سره صرف دومره کېږي چې نور خلکو ته دا چینل رسي. او که تاسو ته پکې څه خپله څه مشکل وي یا تاسو خپله څه آیډیا وي چینل باره کې نو ما سره هم شیر کړئ، په کمنټ کې شیر کړئ. تاسو په انسټاګرام باندې موږ سره هم رابطه کولی شئ. که تاسو ته څه مسله وي تاسو ما سره ډایرکټ رابطه کولی شئ په انسټاګرام باندې او انشاءالله زه به تاسو ته کوشش کوم چې زر تر زره ریپلای درکړم او ستاسو مسله هواره کړم. انشاءالله بل کلاس پورې ما له اجازت راکړئ. د الله حافظ.